د هېواد په شمال کې ډېری ځوان نجونو غالۍ اوبدلو ته ملا تړلې ده. دا هغه نجونې دي چې له نږدې 3 کالو راهیسې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړلې دي. که څه هم د غالۍ اوبدلو د کارخونو مسؤلین په شمالي ولایتونو کې دغه هېوادنی لاسي صنعت ښه غوړېدلی ګڼي، خو په دغو ولایتونو کې د کورنیو مشران وایي د لوڼو لپاره یې لوړې زده کړې تر هر څه اړینې دي. د تخار ولایت بې اوسېدونکې شکیبه او حدیثه چې دا مهال له ثانوي او لوړو زده کړو محرومې دي، د غالۍ اوبدلو په یو کارځای کې کار کوي. دوی له طالبانو غواړي چې د ښوونځي او پوهنځي دروازې پر مخ خلاصې کړي تر څو راتلونکی یې روښانه او خپل هېواد ته اساسي خدمتونه وکړي. ما از امارت اسلامی میخواهیم که کار در شوکات قانون اسلامی بر ما فراهم بسازه. دیگه که ما تحصیل کردیم فعلا امکان کار در بیرون نداریم، بر ما از همین طریق بر ما کار ایجاد کنه، حداقل در خانه خود ما کار بکنیم، یک درآمد از خود داشته باشیم. دانشگاهم دیگه کار بار و همچنان در بیرون نیست، چون امارت اجازه کار برای خانمان نمیتن، زمینش هم فراهم نیست. دیگه بنابر ما آمدیم اینجا یک چند تن از خانما جمع شدیم گردیم و کار میکنیم که بتوانیم یک دستاورد داشته باشیم و یک اندازه امتیازی هم نصب کنیم. په تخار ولایت کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ مشر عبدالرحمن غزنوي هم د نجونو زده کړې ضروري ګڼي، خو وایي اوس مهال چې نجونې همداسې وزګارې په کورو کې ناستې وي، په دغسې کارځایونو کې کار کول ډېر اړین دي. د ده په خبره تر اوسه 350 ښځو ته د غالۍ اوبدلو په کارځایونو کې دندې پیدا کړي. غزنوي وایي په دې سره نه یوازې نجونې د بیکارۍ له کړاو څخه ژغورل کېږي، بلکې ترڅنګ یې په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو ګراف هم ورسره راښکته کېږي. پوشش اداره ما 350 چیز است که خانواست در 5 مرکز در خود مرکز ولایت و 5 مرکز دیگر در برخی از ولسوالی ها که اینا تحت پوشش ریاست صنعت تجارت کارهایشان در نزدیک وقت چی میکنن به سر میبرن. د تخار ترڅنګ په بغلان ولایت کې هم یو شمېر میرمنې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو اقتصادي لاسنیوی کوي. په یاد ولایت کې د غالۍ اوبدلو د یوې ټولنې مسؤل احمد داد غلامي وایي د کره شمېرو له مخې په ټول ولایت کې 500 کورنۍ له دې لارې یوه حلاله ګوله لاسته راوړي، خو په خبره یې په کار ده چې سوداګر او طالب چارواکي لا هم د غالۍ اوبدلو د صنعت له لارې د ښځو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي. در کل گفتم 500 خانواده قالین باف داریم، 150 خانواده گیلان باف داریم. دیگه مشکلات های بازار است، مشکلات های مارکتینگ است، تجار نیست، شرکت نیست. باید دولت شرکت ها رو دعوت بکنن بیاین این سرمایه‌گذاری بکنن که مردم به راحتی بتونن مواد خود دستگاه خود از این 1 متر قالین کار میکنه، موادش از کابل میاد. برای مردم سخت است. 1 متر قالین در کابل 3000 پس در این 11 صرف توزیع میشه. برای مردم نان مردم در راه گم میشه، مشکلات مردم در راه حل خراب میشه، مشکلات مردم حل نمیشه. غلامي زیاتوي د غالیو د صنعت په پراختیا سره د کورنۍ په اقتصادي ژوند کې خوشحالي راځي او په یوه ګوله ډوډۍ مړېږي. نجیبه او لیلما د بغلان ولایت دوې تنې غالۍ جوړونکي همدا خبره کوي او وایي تر پخوا په ژوند کې مثبت بدلون راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ژوند وده کوي. تمامی است که خب بعضی کسا درس نمیخوانند دختران، بعضیشان میخوانند بعضیشان نی. حداقل میخوایم کسایی که از امارت اسلامی توقع هستن که در مکتبا رو باز کنن ما تا درس بخوانیم و بعضی کسایی که نمیخوانند دخترها مجبور میشن قالین بافن تا دستشان به کسی دراز ما نمیخوایم، حداقل به اونام یا به خود ما همچنان امی قالین نرخش بالا ببره تا امی تنگ دستی کم شود. زیاد میشه، سال میشه که زیادتر میشه قالین بافی میکنم، قدمزی اشتکای خود، قدمزی پدر اولادای خود که کار نیست، کار برای مردان نیست، کار برای زنان نیست، هیچ چی نیست دیگه. قدمزی اشتکای جالبان قالین بافم یه کار نیست برای از ما دیگه. غالۍ د افغانستان له یو هغو لاسي صنعتونو څخه شمېرل کېږي چې په نړیواله سطحه شهرت لري. په تخار ولایت کې د غالۍ اوبدلو د یو کارځای مسؤل حمید قرلک وایي دا مهال 50 تنې میرمنې ورسره کار کوي او که نړیوال بازار ته لار پیدا کړي نو د خپل کارځای چارې به ګړندۍ او زیاتو میرمنو ته به د کار زمینه چمتو کړي.
متاسفانه بگوییم که بازار بسیار زیاد کند است، بخصوص در عرصه قالین. در اینجا در مرکز شهر طالقان قالین بازار نداره و ما این را انتقال میتیم به نمایشگاه که برگزار میشه در اونجا یا به فروش میرسانیم یا در مرکز شهر کندوز که یا اصلا به فروش نمیرسم که بسیار از یاد انبارای ما مانده و این روزا بازارها بسیار کند است در واقع. اگر نشدن ما این را انشالله ادامه میتیم.